په مصر کې یو مالدار سړی و، د هغه خپل علاقې امیر و مالدار و. هغه بیمار شو، داسې کمزوري و دغه به یې محسوسول چې بچو ډاکټر له بوته، نو ډاکټر ورته وایي چې تاسو دې بار کې او بچي چې دي نو هغې ته یې وایي تاسو کښېنئ تاسو سره یو دوه خبرې کوم. هغه بچو ته وله وایي چې دې دننه مکمل د ده هر اندام دننه ختم دی مکمل، بس دې که ګرځي را ګرځي به تاسو ته به صحیح ښکاري، خو لږ وخت پس چې دی نو بس دی به بس را پریوځي او بس دی به وفات شي، دونه وخت د سره نشته. بچي پریشانه شو، پلار خو پې پوه شو چې یاره څه وجه خو ده خامخا څه چل شته. ورته وایي بچې ولې؟ وایي نه بابا ستا دا علاج داسې دی چې ډاکټران وایي چې دا دلته نه کېږي، مونږ وایو چې انګلینډ ته امریکې ته لاړ شو هلته ستا دا علاج وکړو. صحیح ده، مالدار و د خپل علاقې امیر و. چې کله لاړل بهر ملک ته هلته کې هم ټول ټسټونه هر څه وشو، هغې هم ورته وویې چې دا هر څه دننه ختم شوي، بس دې خپل علاقې ته ورسوئ او هلته کې دا سور ودې ژوند دی هغه تیر کړي. وی بار نه ښه سم دم ښکارېده، بالکل مکمل روغ و. بس وی کور ته واپس راوسته او اخره کې بچي مجبوره شو، ورته وی چې بابا بس ډاکټران وایي چې ستا دا علاج چې کوم دی نو دا نه کېږي او بس چې څونه زندګي ستا الله مقرر کړې ده به یې خو لږه غونتې ده، ځکه دننه هر څه تقریبا ختم دي. وی ښه بس زمړه وی ګرځېدې را ګرځېدې خو شم دا څونه چې پاتې ده دا خو به ښه په خوشحالۍ تېره کړم که نه. وی بهر به راووته، کله یو کار کړی کله یو ورځ وی راووته کساب ته ودرېده، کساب نه غوښه اخلي، غوښه یې ترې واخېسته ښه ډېره، دې کې یو زنانه راله واړه واړه بچي دي ورسره، هغه ورته وایي چې هغه کساب چې دی نو هغه څه چمړې ممړې راټولې کړې او هغه زنانه له یې واچولې په ګوتې کې. دې ګوري چې خدای پاکه دا زنانه چې کوم ده نو دا به دا چمړې ممړې استعمالوي، دا څیزونه به دا استعمالوي، په دې به دا څه کوي. دا کساب نه تپوس وکړو، کساب ورته وایي چې دا کونډه ده او دا ماشومانان چې دي دا یتیمانان دي، دا بس راشي په دې کسابانو ګرځي، بس مونږ له دغه چمړې ممړې ورکو ځان له پخوي. اوهو دا زما په علاقه کې دونه غریبانان لاړه د هغې کور ته. وایي ستاسو څه حال چې د حالات معلومات یې وله وکړه انتهایي سختې پې تېرېدې. هغه کساب له راغې ورته وایي چې دوی په هفته کې هر څو ورځې غوښه غواړي، که 3 پیرې غواړي که 4 پیرې غواړي چې دوی راځي بس غوښه ورکوه، پیسې به یې زه درکوم. فروټ والا له لاړه هغه ته وایي که دوی غواړي هفته کې څومره ورکوه زه به درکوم. سبزۍ والا له لاړه، حتی چې کریانې والا له لاړو ټولو ته یې وویې او هغې ته به یې وایي چې ما خو پېژنئ، وایي تاسو حضرت څوک نه پېژني، تاسو خو د علاقې امیر یې، بلکل به ورکوو. چې دا کار یې شروع کړو په هغې کې وخت تېرېده. سړی چې دی نو وایي چې یاره ډاکټرانو خو وایي چې ته خو مړ کېږې، دې کې خو 2-3 میاشتې تېرې شوې، هېڅ په ما باندې څه اثر نشته له سره، هغه کمزوري چې کومه ما ته محسوس کېده هغه هم ختمه شوه. بچو ته وایي بچې دی ډاکټر له تلل غواړي دا ټسټونه بیا دوباره کول پکار دي، ځکه ما ته دا خپل جسم داسې محسوسېږي چې دوباره په طاقت کې شوي او زما کمزوري هم ختمه شوې ده. وایي صحیح ده. چې کله ډاکټر له لاړه او ټسټونه دوباره وشو هر څه، چې کله هغه ټسټونه راغله مکمل هغه ټسټونه صفا و او دلته چې کوم اندامونو دننه کار پرېښی و هغې دوباره کار شروع کړو. ډاکټران ورته وایي دا څنګه دا وشو دا هر څه؟ هغه ورته وایي ما دغه نوره پته نشته، خو بس په دې خپله علاقه کې ګرځېدم او یو ورځ دغه شان یو کونډه ښځه او یتیمانانو بس د هغې کفالت مې په خپل سر واغسته او هغې ته مې دغه مقرر کړه، هر سهار دوکاندار ته مې وویل بس 2-3 میاشتې هغې ډېر خوشحاله ژوند تېروي او ما ورته وایي چې دا زما له طرف نه ورکوی صدقه ده. بس وایي دا د دغې صدقې د وجې نه الله ستا هغه دننه ټولې بیمارۍ ټیک کړي دي، مکمل صحت یاب شوی، ته داسې شوی لکه ځوان سړی چې هر اندام دې کار شروع کړی دی. نو دا د دې مونږ او تاسو ته خو د دې اثر نه معلومیږي، خو د دې څیزونو ګوره ډېر زیات اثرات دي.